په پښتنو کې ډېرې کرکې، تهمات، رسومات او نیک شګون سته. څنګه پښتانه دغه کرکې کوي، دا د کومې خوا څخه راغلی دي او څنګه پښتانه دا د لفظ چې دی یعنې ساعت کاینسا د اووم ورځې تقریبات یا رسومات د دې سره څنګه تړلي دي. پر دا باندې به نن موږ مجلس کوو چې پښتانه په دا اوومه ورځ باندې دا اوومه ولې دومره مقدسه او ښه ګڼي او په دا ورځ باندې په اوومه ورځ چې کوم کارونه دوی کوي دا ګوا د دوی په قوم، په علاقه کې، په ټولنه کې په ښه نظر کتل کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم نقیب الله کلزی. هر ماښام د یوټیوب چینل باندې موږ تاسو مجلس کوو د پښتني ټولنه په حواله باندې، د پښتون تاریخ په حواله باندې، د دود دستور په حواله باندې موږ دلته هر ماښام مجلس کوو. تاسو د زما ویډیو چې دی هغه سبسکرایب کړئ، د زما چینل سبسکرایب کړئ او دا د ویډیو لینک و یو بل ته استولی شئ. نو دا مجلس به جاری ان شاء الله. دا یو میراتن ریس دی، دا یو غټ ریس دی، دا یو شارټ کټ نه دی، دا یو 10 میټره ریس نه دی چې د رازاګي د منډه کل به پرېښول. ان شاء الله چې در څو ژوندي یو او په موږ کې ساه وي او پوهنه وي او خوله وي، ژبه وي او د خدای پاک استهزاء او د خدای پاک رضا او فضل او کرم وي، دا د علم او د آګاهي شعور دا سلسله به جاري او بیا به د نسلو پورې چې دی هغه ولې د ډیجیټل دنیا دور دی. په دې حواله باندې موږ چې دی هر ماښام د پښتني ټولنې د تاریخ، دود، دستور، د زموږ د رسوماتو د قدرو په حواله باندې مجلس کوو. نو دا یوټیوب چینل تاسو سبسکرایب کړئ. هر ماښام به د نقیب کلزی دغه مجلس تاسو اورئ. نن به موږ د پښتون رویې اقدار باندې موږ مجلس کوو چې څنګه یو پښتون پر دا ټولنه کې ژوند تیری، تاریخ یې څنګه دی. خاص کر نن به موږ په پښتنو کې دا اوومه چې ورته وایي چې یاره په اوومه ورځ به موږ دا کار کوو، نو دا به ډېر ښه ګڼل کیږي. نو دا کم کارونه دي د اوومه ورځې په حواله باندې دا به موږ مجلس کوو. خاص کر اوله چې موږ راواخو چې کله کشنی پیدا سي، یو د چا کره یو کشنی پیدا سي، ووژل سي، یعنی په دې دنیا ته چې دی هغه راسي، نو په دې حواله باندې دوی چې دی دا پښتانه په اوومه ورځ باندې نوم پرېږدي، انتظار کوي. اذان خو اوله ورځ ورکي یا درېیمه ورځ ورکي. خاص که د تاک انسا جفت نه تاک، مثلا یو، درې او 5 یا 7 په دې حواله باندې خاص کر دا د اووم انسه چې د سات نمبر چې دی 7 ډیجیټ چې دی نه و دا ته په پښتني ټولنه کې ډېر اهمیت ورکول کیږي. و یاره نن یې اوومه وله، اووم کال یې پوره سولو. بس په دې حواله باندې دا خلک ډېر په پښتني ټولنه کې د تاریخ په حواله باندې دا یو اهم نیک ورځ او خاص چې کوم رسوم دی یا رواج دی یا دی چې دی هغه ورته وایي چې د توم پرستي چې ورته وایي، نه توم پرستي خو نو خیر په منفي معنا کې اخیستل کیږي، لیکن نیک شګون چې دی هغه په ښه معنا کې اخیستل کیږي. نو په پښتني ټولنه کې چې د یو چا په کور کې یو کوچنی پیدا سي، نو دا مشرانو، دا خلک، دا مور پلار رشتهداران انتظار کوي چې یاره نوم به موږ پر کښېږدو، خو ته ودرېږه. د اوومې ورځې انتظار کوي، په اوومه ورځ باندې دغه پر دا کوچني باندې نوم چې دی هغه کښېښول سي. بیا د اوومې ورځې په حواله باندې دا هم دی چې انتظار دی کوي چې دا یو کوچنی یو نجلۍ پیدا سي، نه دا په اوومه ورځ باندې دا به غوږ کې سروی ور وکړي او د چاندي یا د سونې داسې یو کوچنی میخ پکې واچي یا بالي چې ورته وایي یا والی چې ورته وایي، نه دا پکې واچي. بیا دغه پر اووم کال باندې دا جن باسي. زړه ته مې لویږي پخواني کلو کې دغه رواج شته. د پخواني خلک په خبرې نوې دنیا، نوې نړۍ، نوې کوغل به نو د دې سره اشنا نه وي چې دا د کوچني په غوږ کې به سروی ور وکړي، که نجلۍ که هلک داسې یو والی یې بولي، د میخ یې بولي، هغه به د چاندي یا د سرو زرو یا د سپینو زرو غولو هغه به پکې واچوي. بیا به په اووم کال دا جنستي چې هغه غوږ را سروی کې هغه
چاندي چې ده هغه میغ چې دی غوږ کې سروی پوخ کړي نو بیا د جنستۍ بیا یې په هغه شپو کې غریبي به ول هر څه چې دا بیا خیرات کوي او یو چاته به ورکوي صدقه به کوي ولې دا د کشنې د غوږ سره ایستلی دی د نجلۍ د غوږ سره ایستلی دی او دویم زموږ په دا کلو په علاقو کې دا کشنۍ چې دی کشنۍ چې کله پیدا سي نو بیا د بید ما پی پرتوګ نه و راغوندې نه و راغوندې دروم کاله پورې و دا کشنې ته پرتوګ نه و راغوندې بس دا په د غټ کمیس وي در دا پښو در دا پنډلۍ پورې نه غټ کمیس وي او بس دا ګرځي و راګرځي او به د دې څه خلک چې دی هغه پرده م نه کوي د چا په کور چې دا کشنۍ ورننوځي خلک بیا پرده نه جن کوي بس داسې ګڼي چې وایي کشنۍ دی د ده به 90 کاله یې لیکن پرتوګ نه و راغوندې دا د پښتنو په دا ژوبو په دا شیراني کې به اوس هم دا رواج وي و دا رقم کشنې ته چوری وایي و یاره دا چوری دی د دې څخه چې دی هغه څوک پرده نه کوي نه چې هر ځای ولاړ شي وایي کشنۍ دی بس صحیح ده نه او بیا پر اووم کال باندې بیا دا و دا کشنې ته پرتوګ راغوستنګ اجازت وي چې وایي اوس یې واغونده اوس د کشنیوالي څخه راووتې نه بعضې علاقو کې دا ډېره پاته چې مطلب د تعلیم په حواله باندې ډېر پاتې بولې زموږ خوا پښتني ډېرې علاقې د تعلیم په حواله باندې ډېر پاته دي لیکن بهرحال په نننۍ دور کې هم ډېرې علاقې په دا اوس وخت کې ترقي نه ده کړې هغه رقم نه دی لکه ښار چې لکه تعلیم چې خلک یو د بل سره اشنا نه نو په دې حواله باندې زموږ چې کوم پسمانده علاقې دي په هغه علاقه کې اوس هم په د بېشتان چې دی داسې غټ چوټي ور جوړ کړي نه په کشنیوالي د چوټي لکه د انجونو راځړېږي نه نور شاوخوا ته ګرلټر وکړي خو دا یو چوټي لکه نه یې په هغه هندوانو کې هم دا سته نو شاید د دې دا هم اثر وي چې دا زموږ په دا علاقه کې هندوان اوسېدلي دي نو د موږ سره یې ناسته ولاړه په هغه ژبه باندې پښتو باندې د موږ سره چې دی ناسته ولاړه و مجلس کوي خاص کر د پښین خو دلته جنګ وسلو چې پاکستان د جوړېدو څخه مخکې دلته چې جنګ وسول نو ګرد هندوان د دې ځایګي څخه ولاړو زموږ پلار چې دی هغه په هغه شپو کې رسالدار میجر و د هغه په نګرانۍ کې ټول هندوان چې دی هغه کوټې ته شفټ کړلو نو دلته اوس خالي په پښین کې عیسایان اوسېږي نور په دا لورلایي ژوب بورې دوکۍ و دا رقم په چمن کې کوټه کې په دا علاقه کې اوس هم هندوان چې دی هغه اوسېږي لیکن په پښین کې یو هندو د یو هندو کورم نسته نه نو دا د زموږ د علاقې د پاتې علاقې چې دی په دا کې اوس هم د هلکوان ته دا چوټي ور جوړوي بس بېشتان بیا د چوټي غټېږي لکه د هندوانو یا د سیکانو د کشنیانو غنه چې 7 کال یې پرسي وایي هغه دی اوس 7 کال یې پرسلو بیا یې ورکاټ کې نو کېدای شي دا په ترکو کې یا په غلجیانو کې دا رقم په نصرانو کې یا په نور داسې قومو کې اوس به هم دغه رواج خو ما فلحال نه دی لیدلی نه نو دا رقم د 9 ورځې یو چې دی هغه رواج دی بیا د 9 ورځې سره یا د 9 نمبر 7 نمبر هندسې سره یو بل روایت یو توهم پرستی بولې نیک شګون بولې یو داسې روایت او د دستور رواج بولې هغه یو دام تړلې دی چې د کم کشنی د کم کور کړه کشنی چې دی هغه ژوندۍ نه پاتې کیږي مثلا یو کشنی چې دی هغه د یو کال بعد چې دی هغه عمرې مړ سي یو کشنی چې دی 3 میاشتې بعد مړ سي یو کشنی چې دی یو کال بعد مړ سي دا الک چې پیدا کیږي په دا خاندان یا په دا کور یا بد قسمته کور بولې هر څه چې بولې په دا کې چې پیدا کیږي نو دا مري نو په دې حواله باندې بیا د خلک مشران ورته ووایي و یاره ته د خیرات وکړه صدقه وکړه یو چم وکړه چې دا ستا زوی چې دی هغه در 7 کالو پورې ورسېږي بیا الله مالک دی انشاءالله خدای به در پایه پورې بیا څومره چې وخت لیکلی نه تقدیر کې بیا به دی وپالي ژوندی به پاتې سي نو خاص کر د پښتنو د کم خاندان چې هغه د لږ توام پرست دی بیا هغه څه چم کوي کښنی چې د لږ راغټ سي
یو کچکول، یو کټوره یې بولې، یو د چاندیغ یې بولې، یو د اوسپنې یا د چادرغ یې بولې، یو کټوری د کچکول کوچنی ور جوړ کړي. وایي اوس نو په کورو کې وګرځېږه او د هغه څخه خیرات واخله د خدای په نامه باندې نه، چې دا د الله پاک دا تا څخه بدرو وي، یا زموږ د کور څخه شیطانان یا پیران یا مادرزومیان یا دا رقم جنان دا لیرې کړي نه. دا عقیده یې نه ګوره ته لیدلي که نه لیدلي پخوا خو داسې کېدل. نو دا کوچنی بیا دا کټورۍ پر دا کورو خپلوانو رشتهدارانو پر کلي یا پر کورو دروازې ور وټکوي، وایي د خدای په نامه باندې ماته یو څه خیرات راکړه. بیا هغې یو څه پیسې ورکړي یا یو شی ورکړي نه، یو کجور ورکړي، یو وړه ورکړي، یا یو بل شی په تیلۍ کې یا په کڅوړه یا په یو بل شي کې ورکړي. نو بیا دی دا خیرات د کورو څخه چې دا کوچني راجمع کړي نه، دا بیا خپله هم خیرات کې دا ګردې پیسې چې په خیرات کې پیدا کړي په دا کورو کې چې هر څو یې سل یې زر یې هر څو چې نه 10 روپۍ هر څو چې دا ګرده بیا د خیرات کې یو چاته یې ورکړي. نو په دې حواله باندې د پښتنو دغه توهم پرستي یې بولې، نیک شبونه یې بولې، چې وایي یاره دا کوچنی چې په کورو کې وګرځېږي او خیرات یې کې په تاک ورځ باندې دا خیرات دی چې خپله خیرات جمع کړي او بیا یې خلکو ته تقسیم کړي، خیرات په خپله هم وکړي نه. نو دا به الله پاک د ده څخه جنات او پیران او دا لیرې کړي او دی به صحیح سلامت سي او دی به محفوظ سي، الله پاک به د ده حفاظت وکړي. نو د پښتنو په حواله باندې دا هم یو رسم دی چې یاره دی دا خیرات کوي. او بیا په زموږ قبایلي معاشره کې به تاسو په دا کلي کې لیدلي نه، دا د سواستیکا یو نشان چې دی هغه لیکل کیږي نه، دا رقم لکه اس چې اس د انګلیش غ لیکې بیا یې برته پسې چپم ولیکې نه، نو دا رقم یا پانچ چې لیکې بیا د چپه ولیکې، دا رقم په شنه سایه باندې په شنه رنګ باندې پر دا دکانو پر کورو یا په دیوالو باندې یا پر دروازو باندې دا لیکې. دا هم د خوشبختی یو علامه ګڼي. په دا توهم پرستیانې خو نو ډېرې دي پر دا کې و بیا بل وخت مجلس کو، خو نن موږ د 9 ساعت کا انسا چې دی پر دا باندې موږ دا مجلس جاری دی چې یاره په پښتنو کې دا 9 ورځ چې دی هغه ولې دومره مقدس او ښه چې دی هغه ګڼل کیږي. نو دا د 9 ورځ چې دا د پښتانه چې دی هغه د هندوانو څخه ډیر وسېدلي دي. په هندوانو کې دا یو نیک شګون کیږي چې یاره په تاک ورځ باندې دا د لمر او د سپوږمۍ او د مځکې د سیارو او د ډبرو خپل یو عادات یو علم دی نه، پتر شناسی یا چاند شناسی یا سورج شناسی یا ستاره شناسی، په دې حواله باندې دغه علم و دوی ته دا وایي چې تاک چې دی تاک انسا د خلکو دپاره د خوش قسمتي علامه ښکاره کیږي. نو پښتانه چې دی هغه په 9 ورځ باندې ساعت چې دی په 9 ورځ باندې هغه هر نیک کار کوي. که د کوچني نوم ټاکي هغه په 9 ورځ یا په 3 ورځ باندې دا انسي دي نه دی ټاکلي، او که دا رقم یا خیرات کوي یا صدقه کوي هم په تاک ورځ باندې په 9 ورځ باندې یاره وای نن 9 ورځ د پرسلو نه. نو دا رقم که یو کوچنی خصوصا زما په یاد دی زموږ په کورنۍ کې کوچنیانو ته سپین کالي نه ور اغوستل، کوچنی به پیدا سولو سپین کالي به نه ور اغوستل. زموږ مور پلار نیکه دا چې و هغه دا کژلي ولو ویله ولې چې 7 کاله پرسي بیا و دا هلک ته سپین کالي ور واغوندئ. نو زموږ په خاندان کې اوس هم دا رواج شته چې کله کوچنی راغټیږي عموما سپین کالي موږ نه ورکوو، چې 9 کال ته ورسیږي بس بیا یو خیرات وکړو یا دا رقم خپلوان راوبولو چې بای 9 کال یا دی پرسلو اوس نو سپین کالي یو کاټن یو دا رقم یو بل سوټ چې دی هغه ور واغوندي چې دا 9 کال باندې وای سپین کالي ور واغوستل وا مبارک مسه مبارک بسه. نو پر 9 کال باندې سپین کالي ور واغوندي. دا هم
زموږ په پښتني ټولنه کې یو نیک شګون یې بولې، توام پرستي چې یې بولې، هر څه چې بولې، نو د سات هندسه زموږ په پښتني معاشره کې ټولنه کې ډېر اهمیت لري. د دې سره زموږ رواجونه، دود دستور او زموږ نیکې ورځې یا زموږ همدردي ورسره ده. وایي په تاک ورځ باندې، په اوومه ورځ باندې یا درېیمه ورځ باندې موږ اذان پکې کوو د کشني په غوږ کې، یا اوومه ورځ یا نوم ورږدو، یا پر اووم کال باندې چې دی هغه کالي یې موږ ورسپینوو، یا په اووم کال کې په پښتني ټولنه کې د خلکو سر چې دی هغه د کشنیانو سر چې دی هغه ور خريي، چې وایي اووم کال یې پوره سو، وایي اوس یې نو سر ور وخروه، اووم کال یې پوره سولو، وایي اوس نو سپین کالي ور واغونده، اووم کال یې پوره سولو، وایي اووم کال یې پوره سو، اوس نو پرتوګ واغوندي، اوس نو دی چوری نه دی. اگر چې د چورې په حواله باندې اوس هم په دا ډېر شاته پاته سیمو کې اوس هم دا رواج شته چې یاره یو کوچنی یې، ولې په پښتني ټولنه کې د زنانې او د کوچني سره جنګ نه کیږي، هغه ته نقصان نه ور رسیږي، هغه د هغه سره هیڅ کار نه لري، هغه د جنګ حصه نه وي، د ښځې او د زنانو سره هیڅ کار نه لري، هیڅ ظلم او زیاتوب نه کیږي نه، نو دا معاف دي. نو د کوچني په حواله اوس هم زموږ په دا بعضې ډېرو پاتې سیمو کې اوس هم دا شته چې دا د کوچني د شا لمون چې د دامن دا یو رنګداره کې، یعنې د شا لمون چې ده که د ده کالي تور وي نو د شا کالي چې دی هغه به لمون سپینه به وي، یا به ژیړی وي، یا به شنی وي، یا به یو پټکی یا یو رشکی دا بیا پر تړلی، نو هر چاته ور معلوم سي چې دا نابالغه دی، دا کوچنی دی، لہذا دې ته نقصان مه ورسوئ، د دې څخه پرده مه کوئ. نو دا زموږ روایتونه دي، دا جاري دي. انشاءالله تعالی د کژلې په حواله باندې، د نور رسوماتو په حواله باندې، د توام پرستي په حواله باندې په بله ویډیو کې به تاسو په دغه پلی لیست کې به وګورئ. خو فلحال موږ نن د اوومې ورځې په حواله باندې دا خبره کوله چې په پښتني ټولنه کې اوومه ورځ ډېر مقدسه وي، ډېر ښه ګڼل کیږي. خلک یې اوس د دې نو د مذهب سره څه تعلق دی یا نه دی والله اعلم، خو د پلارو د نیکه څه دغه شی موږ ته راپاته سوی دی، خلک اوس هم ودې ته اهمیت ورکوي، وایي یاره په اوومه ورځ باندې دا کار که وسي نو به ډېر ښه کار وي. نو انشاءالله تعالی د سیریز د لړۍ به جاري وي. ستاسو یو جان مننه. دا زما یوټیوب چینل چې دی سبسکرایب کړئ او دا لینک یې وټساپ کې یو چاته ور کاپي کړئ، ور وایستوئ او کمنټ پر ورکړئ. ستاسو یو جان مننه. سبا به بیا ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو. حاضردم ما نقیبې قضیې ته راکړئ اجازت. د الله په امان. اسلامي انقلاب زنده باد.